څنګه په مونږه به عذاب نه راځي ولې په مونږه به سیلاب نه راځي څنګه په مونږه به عذاب نه راځي ولې په مونږه به سیلاب نه راځي بې ګناه دلته کې ځوانان قتلیږي هم ماشومان او بوډاګان قتلیږي دلته 15 وخته اذان کیږي د مونځ نفس پسې بیان کیږي خو څوک عمل ورباندې کله کوي نو بیا ګیله څوک چا نه سله کوي د نن سبا دغه ځوانان څه نه دي دغه بې مخې هلکان څه نه دي څه لیوني شو چا نشې شروع کړې چا پکې نورې تماشې شروع کړې څه لیوني شو چا نشې شروع کړې چا پکې نورې تماشې شروع کړې څوک په موبایل په حاشي ګوري پردی تورسري ضروري ګوري هسې په نوم مسلماني پاتې دا نوره زمانه شاعري پاتې ده زه دا حالات په زړه زغملی نه شم دا عذابونه نور لیدلی نه شم ګوره 15 وخته اذان کیږي اواز په هر یو مسلمان کیږي خو مشران په جوماتونو مړه دي کشران واړه په فلمونو مړه دي مونځ د جمعې یا د اختر وکړي یا چېرته پېښ د مازدیګر وکړي مونځ د جمعې یا د اختر وکړي یا چېرته پېښ د مازدیګر وکړي مصیبتونه هسې نه لرې کېږي دا عذابونه هسې نه لرې کېږي ځئ چې الله ته په سجده شروع ده ځئ چې توبه کړو په توبه شروع ده د دې غمونو نه واته پکار دي د دې دردونو نه واته پکار دي ځئ چې صحیح مسلمانان جوړ شو ځئ چې په سیده لار روان جوړ شو نه به بیا دا مصیبتونه راځي نه به په مونږ عذابونه راځي که مونږ خپل چېرته ځانونه سم کړو که مونږ خپل دا ایمانونه سم کړو مونږ ته به مخکې به رڼا پیدا شي زمونږ وطن کې به ښکلا پیدا شي ځئ چې ګناه نه توبهګار شو مونږه د خطایانو نه کنار شو مونږه ښه به شي زمونږ زندګي امیره ښه به شي زمونږ زندګي امیره چې کړو د الله مونږ بندګي امیره چې کړو د الله مونږ بندګي امیره چې کړو د الله مونږ بندګي امیره